بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې دا هندي ویډیو د خو سکین طریقه تاسو په پښتو کې تشریح کوم. ګورئ سکین چې کله کوو نو اکثره پرنټرونه داسې وي چې هم پکې هم پرنټر وي هم سکینر وي. دا به اول تاسو انسټال کړئ. انسټالیشن لپاره سافټویر هر پرنټر سره خپله وي. چې کله انسټال کړو بیا چې کله سکین کوئ نو کوم ورکه چې دغه تاسو دلته پاس ذکر کړئ. دا پاس چې کوم ځای ګورئ دلته به عکس وي که سمپل ورکه وي دا به کېږي او پاس به سر یې رابند کړئ. چې کله د دې سر رابند کړو نو څه به وکړئ رابه شئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې تیار دا اپشن دی ډیوایس اینډ پرنټر او تاسو تیار سټارټ منو هم راوستی شئ. نو چې کوم پرنټر ستاسو پرنټر یعنې هم سکینر وي هم پرنټر وي نو سکین به بیا موږ د دې ځای کړو. کنټرول پینل کې ډیوایس اینډ پرنټر او دلته به ستاسو پرنټر چې اوس ولې کمپیوټر ساینس هغه سره به داسې علاوه وي. تاسو به څه وکړئ په دې به رایټ کلیک کوئ او دلته یې څه لیکلي ګورئ سټارټ سکین په دې به کلیک کوئ. بیا به دلته راشئ انتخاب به کوئ چې عکس دی عکس سکین کوئ ډاکومنټ سکین کوئ نو به دلته انتخاب کوئ. خو پروفایل کې کوشش کوئ چې عکس او په سمپل ورکه وي. د دې دپاره ډاکومنټ انتخابوئ. که چېرته موږ فوټو انتخاب کړو نو هماغه عکس موږ تاسې په څو برخو لږ لږ تقسیمي او څومره عکسونه ترې جوړئ نو دا مشکل به تاسو ته پېښېږي. نو ټول نه ورته ښه څه انتخاب کړئ. ډاکومنټ کلر فارمېټ کې به راشي کوم ډول سکین کوئ ساده که رنګه ګرې سکیله نو که کلر چاپوي کلر که بلک اینډ وایټ غواړئ بلک اینډ وایټ او دلته به راشئ ریزولیشن چې هر څومره زیات ورته انتخابوي انتخاب کړئ. ټول نه کوم فارمېټ کې عکس دی عکس مثال جی پی جي کار یې وي دلته ورته انتخاب کړئ. ټول خو فارمېټ نه دي په ټولو کې جی پی جي ډېر استعمالېږي. ریزولیشن یې څومره غواړئ کیفیت نو دا 300 ښه دی. برایټنس روشنۍ دې نه کمولی او زیاتولی شئ. دا خړوالی دا ټول ډیزاین دې نه تاسو کمولی او زیاتولی شئ. بیا به څه وکړئ که دا سیټینګ مې ورسره مکمل کړه ډایرکټ به په څه کلیک کړئ سکین. دا ګورئ څه سکین روانېږي یو څه وخت نیسي یو سکین روان دی دلته. دا چې کله مکمل شي دلته به تاسو څه وینډو راشي وایي ټیک دیز پکچرز آپشن. دا سکین چې شو دا د عکس په شکل کې سکین شو دا په څه په نوم سیف کوئ. دلته ورته نوم ورکئ. نوم چې کله ورته هر څه نوم چې ورکوئ ستاسو خوښه. دلته ځکه دا نوم ورکړو ځکه دا هندي ویډیو ده زه پرې صرف آډیو ریکارډ کوم. بیا په امپورټ کلیک کړئ نو دا به وګورئ تاسو په امپورټ ډاکومنټ کې به دا تاسو سره په پکچرز کې به ګورئ. پکچرز کې دا وګورئ دلته به عکس په شکل کې دا تاسو سره راشي. نو بیا ځکه ځان سره کاپي کوئ کوم ځای کې چې ږدئ هملته یې څه کوئ پیسټ کوئ. نو دا د سکین طریقه وه.